أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عنوان د جګو آوازونو اخرنی حد د خرو آواز دی. اوس ساینس معلومه کړي چې کم آوازونه چې مونږ او تاسو یې اورو او بیا یې د خولې نه وباسو یو حد او اندازه لري. زمونږ غوږونو ته د یوې خاصې اندازې آوازونو د اورېدلو اجازه شته، او که د اندازې نه زیات جګ آوازونه د زیات وخت دپاره واورېدل شي، ډېر قسم مرضونه انسان ته پیدا کیږي، لکه څنګه چې وخت په دقیقه او ساعت، فاصلې په متر او کیلومتر او وزن په ګرام او کیلوګرام اندازه کیږي، همدارنګه آوازونه په ډیسیبل اندازه او پیمانه کیږي. د ډیسیبل د پیژندلو دپاره یو مثال ته توجه وکړئ. خو اول باید ووایو چې ساینس کومو آوازونو ته د څومره وخت دپاره د اورېدو اجازه ورکړې ده. د 85 ډیسیبل آوازونو د اورېدلو دپاره 8 ساعته اجازه شته، خو که د آوازونو شدت یا جګوالی د دې نه زیات شي، فرضاً 80 ډیسیبل شي، نو وخت یې نیمیږي، یعنی د 4 ساعتو نه د زیاتو اورېدلو اجازه نشته. یعنی څومره چې د آوازونو شدت او جګوالی زیاتیږي، نو د اورېدلو وخت کمیږي. فرضاً که د آوازونو شدت او جګوالی 130 ډیسیبل شي، نو صرف د 1 سکنډ دپاره د اورېدلو اجازه شته، او د 140 ډیسیبل نه د زیاتو جګو او شدیدو آوازونو د اورېدلو بالکل اجازه نشته، او که څوک یې واوري نو د ډېرو سختو مریضیو سره به مخ شي، چې لږ وروسته به ذکر شي. اوس راځو دې ته چې دا څنګه معلوموو چې د ډیسیبل اندازه څومره ده. معمولاً په ګڼ بازار کې چې کم شور وي، مثلاً د دکاندارانو آوازونه، د خریدارانو آوازونه او داسې نور، نو دا شور 70 ډیسیبل دی. د 5 مترو په فاصله کې د یو وړوکي موټر یا کار د هارن آواز اوریدل 90 ډیسیبل دی، او په 10 متره کې د پټاکۍ آواز اوریدل 120 ډیسیبل دی. د لاوډ سپیکر آواز کله چې د چا خواته مخه وي او نږدې ورته ولاړ وي 200 ډیسیبل دی. لږ مخکې مونږ وویلې چې د 140 ډیسیبل نه د زیاتو آوازونو د اورېدلو اجازه نشته، خو که څوک یې په دوامدار ډول اوري، نو قسم مرضونه لکه انګزایټي، ډپریشن، چې همدا دواړه د کورني او اجتماعي ژوند د بربادېدلو او تباه کېدلو، قهر او غصو، جنګونو، خودکشۍ او د نورو د وژلو لوی اسباب دي. د زړه مرضونه لکه انجینا او د زړه حمله یا هارت اټک، او که څوک د زړه مریضي نه لري، په دوی کې د زړه په مریضۍ د اخته کېدو چانس زیاتیږي، او که څوک د زړه مریضي لري،
په دوی کې د زړه د حملې یا هارت اټک چانس زیاتیږي. د کولمو امراض، سردرد چې اکثره زر سر خوږیږي، همیشه به پاراسټامول ځان سره ساتي. د ماشومانو په پیدا کېدو او نشونما یا گروث او ډیولپمنټ کې تاخیر یا ډیلی. ایمون سیستم یا د وجود د دفاعي سیستم کمزوری کېدل، چې د دفاعي سیستم د کمزورۍ په وجه نور ډیر امراض هم پیدا کیږي، لکه قسم ویروسي او بکټریایي امراض. او همدارنګه زر زړېدل، یعنی د نارمل وخت نه مخکې د سړي پوستکی غونډ شي او زوړ شي. نو که د محفوظ حد نه زیات شدید او جګ اوازونه په دوامدار ډول څوک اوري، نو دا ذکر شوي مرضونه ورته پیدا کیږي. د غور او فکر خبره ده چې په اوس وخت کې هم زیات خلک ډیسیبل یا د اواز د اندازه کولو پیمانه نه پیژني. نو پخوا چې ډیسیبل او د اواز د اندازه کولو بله پیمانه هم نه وه چې خلک پوه شوي وو چې کم لیول او اندازه اوازونه واوري او کم وانه وري. خو قرآن په هغې وخت کې د اوازونو د اندازه کولو دپاره داسې پیمانه ښودلې ده چې پخوا پې هم خلک پوهېدل او اوس پې هم خلک پوهېږي او انشاءالله چې د قیامته پورې به پې خلک پوهېږي. یعنې قرآن چې د اوازونو د اندازه کولو دپاره کومه پیمانه ښودلې ده، په هره زمانه کې کار کوي، ځکه چې قرآن د الله کلام دی. په سورة لقمان کې فرمایي: وغضض من صوتک، او خپل غږ لږ ټیټ کړه. د دې دپاره قرآن یو معیار او سټنډرډ ایښی دی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دلته دوه قسمه تعلیم انسانانو ته ورکول کیږي: اخلاقی تعلیم او ساینسي تعلیم. اول، بېشکه د ټولو اوازونو نه ډیر بد اواز د خرو دی. دلته انسانانو ته د اخلاقو تعلیم ورکول کیږي. دوهم، څومره اوازونه چې ستاسو په خوا او شا ماحول کې دي او تاسو یې اورئ، د دې اوازونو اخرنی حد چې د هغې نه نور د جګو اوازونو د اوریدلو اجازه درته نشته، دا حد او معیار د خرو اواز دی. یعنی ستاسو د اوازونو لیول او اندازه باید څومره وي، که د هغې نه شدت او جګوالی زیات شي، نو تاسو ته نقصان او تکلیف رسوي او اوریدل ستاسو دپاره منې دي. دا لیول او اندازه د خرو اواز دی، کم چې 80 ډیسیبل دی. د دې لیول او اندازې نه زیات اوازونه د انساني ټولنې دپاره په انفرادي او اجتماعي ډول مضر او نقصان ورکوونکي دي. او په داسې ټولنو کې هغه مرضونه ډیر زیات وي کم چې لږ مخکې ذکر شو. نو دا و د یوې صحتمندې ټولنې دپاره د اوازونو لیول او اندازه. خو خبره صرف د خرو د اوازونو نه ده. خبره دا ده چې انسانانو ته یو معیار او سټنډرډ ورکول شوی دی چې خپل ژوند او د ژوند پورې مربوط ټول شیان لکه کارخانې، بازارونه،
موټر وغیره داسې منظم او ترتیب کړي چې اوازونه پکې د 80 ډیسیبل یا د خرو د اوازونو نه زیات نه وي، او که په دوامدار ډول زیات وي نو ټوله ټولنه به د مختلفو مرضونو او تکلیفونو سره مخ وي. د دې ځای پورې چې کومه تشریح وشوه، په دې کې انسانانو ته ساینټیفیک تعلیم ورکول کیږي. یعنی دا مبارک آیات په اول صورت کې چې د ټولو اوازونو نه بد اواز د خرو دی، دلته انسانانو ته اخلاقی تعلیم ورکوي، او په دوهم صورت کې ساینسی تعلیم ورکوي. وما علینا الا البلاغ، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.